بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. یا ایها المدثر، اے په صادر کې ځان نغښتې سملاستون کیا. قم فانذر، پاسېږه او آگاه کا. وربک فکبر، او د خپل پروردگار د لوی اعلان وکا. وثيابك فطهر، پلې جامې پاکې ساته. والرجز فاهجر، او د ناپاکۍ نه په څنګ اوسه. ولا تمنن تستكثر، او د احسان نه پس زیات ترلاسه کولو خواهش مه کوه. ولربك فاصبر، او د خپل پروردگار په لاره کې صبر وکړه. فإذا نقر في الناقور، نو کله چې په شپېلۍ یعنی په سور کې پوکې وهل شي. فذلك يومئذ يوم عسير، نو هغه ورځ به ډېره سخته ورځ وي. على الكافرين غير يسير، چې د کافرانو د پاره به آسانه نه وي. ذرني ومن خلقت وحيدا، پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړو. یعنی دا اشاره ولید بن مغیره طرف ته ده چې په کفر کې ډېر مخکې تلی و. وجعلت له مالا ممدودا، او ډېر مال مې ورکو. وبنين شهودا، او حاضر موجود زامن مې ورکړل. فمهدت له تمهيدا، او په هر څه کې مې ډېره فراغي ورکړه. ثم يطمع ان ازيد، بیا هم هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکم. كلا انه كان لآياتنا عنيدا، هیڅ کله نه، هغه زموږ د آیاتونو دشمن دی. سأرهقه صعودا، زه خو به ډېر زر هغه یوه سختې لوړې ته وخېجوم. یعنی په دوزخ کې یو غر دی. انه فکر وقدر، هغه غور وکړو او د څه خبرې جوړولو کوشش یې وکړو. فقتل كيف قدر، نو الله دې هغه غر کی چې دا څرنګه خبرې جوړولو اندازه یې وکړه. ثم قتل كيف قدر، هغه دې بیا غرق شي دا څرنګه اندازه یې وکړه. ثم نظر، بیا یې د خلکو طرف ته وکتل. ثم عبس وبصر، بیا یې په مخ ګونجې واچولې او مخ یې تریو کړو. ثم ادبر واستكبر، بیا یې شا واړوله او غرور یې وکړو. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، په آخر کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی، صرف جادو دی چې نقل کړی شوی دی. ان هذا الا قول البشر، دا نور څه نه دی، صرف یو انسانی کلام دی. سأصليه سقر، ډېر زر به زه هغه دوزخ ته ننباسم. وما ادراك ما سقر، او ته څه خبرې چې څه دی هغه دوزخ. لا تبقي ولا تذر، داسې اور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشې کوي. لواحة للبشر، د پوستکي سوځونکی دی. عليها 19، په هغه باندې 19 د عذاب فرښتې کار کوونکي مقرر دي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مونږ د دوزخ دروغه صرف فرښتې ساتلې دي او د هغو شمیرم صرف د کافرانو د ازمیښت دپاره مقرر کړی دی تر څو چې اهل کتابو یقینو کی او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان پس شک کې پاتې نشي او د چا چې په زړه کې ناروغي ده هغوی او کافران دا وایي چې خنو د الله د دې عجیبه خبرې نه څه مطلب کېدی شي په دې طریقه چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته یې چې خوښه شي سمه لاره ورښایي او ستا د پروردګار لښکرې په خپله د هغه نه سوا بل څوک نه پیژني دا خو ټول د بني آدم دپاره سراسر پند او نصیحت دی یعنی د دوزخ او په هغه باندې مقررې فرښتې د انسانانو د نصیحت دپاره دي شاید چې هغوی د نافرمانۍ ناپسند شي. کلا والقمر رښتیا وایم قسم دې په سپوږمۍ باندې واللیل اذ ادبر او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي والصبح اذا اسفر او قسم په سحر باندې کله چې رڼا کیږي انها لاحدى الكبر چې یقینا دغه دوزخ هم د لویو شیانو نه یو دی نذیرا للبشر د انسانانو دپاره ویرونکی لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر د تاسو نه د هر هغه چا دپاره ویرونکی چې په ایمان او اطاعت کې وړاندې تګ غواړي یا بیرته پاتې کېدل غواړي. كل نفس بما كسبت رهينه هر کس د خپل اعمالو په بدل کې ګاڼه دی الا اصحاب اليمين د خلاص کسانو نه سوا في جنات يتساءلون عن المجرمين چې په جنتونو کې بوي او د ګناهګارو نه به پوښتنه وکړي ما سلككم في سقر تاسو څه شي دوزخ ته بوتلی قالوا لم نك من المصلين هغوی به ووایي چې موږ مونځ کوونکو نه نه وو ولم نك نطعم المسكين او نه مسکین ته خوراک ورکوو وكنا نحوض مع الخائضين او د حق په خلاف خبرې جوړونکو سره په یو ځای کېدو موږ هم خبرې جوړولې وكنا نكذب بيوم الدين او د جزا ورځم دروغ ګڼله حتى آتانا اليقين تر دې پورې چې موږ له مرګ راغی فما تنفعهم شفاعة الشافعين په هغه وخت کې به د سفارش کوونکو سفارش د هغه هیڅ په کار را نشي فما لهم عن التذکرة معرضین په دغه خلکو څه شوي دي چې دی د نصیحت نه مخ اړوي كأنهم خمر مستنفرة گویا کې دی ځنګلي خره دي فرت من قسوره چې د زمري د ویرې نه وتښتېده بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکې د دینه خو هر یو دا غواړي چې د هغه په نوم پرانیستی لیکونه ولېږل شي كلا بل لا يخافون الآخرة
هیڅ کله نه اصلي خبره خدا ده چې دی د آخرت نه ویریږي. كلا إنها تذكرة رښتیا خبره خدا ده چې دا قرآن یو نصیحت ده. فمن شاء ذكره اوس که د چا خوښه وي د دې نه د نصیحت واخلي. فما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. او دی به هغه وخت نصیحت واخلي کله چې الله وغواړي. هغه د دې لایق دی چې ته ویره وشي او هغه د دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بخښنه وکړي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.